د ژوند 5 اصول زده کړه نو ژوند به د آرام او هوسا شي. د یو بزرګ څخه چا پوښتنه وکړه چې ولې دومره آرام او هوسا یې؟ وی ویل د کلونو د مطالعې او تجربې وروسته مې خپل ژوند پر 5 اصولو برابر کړ. لومړی پوه شوم چې زما رزق بل څوک نه خوري نو آرام او هوسا شوم. دویم پوه شوم چې الله تعالی هر وخت او هر ځای ما ویني نو حیا مې وکړله. دریم پوه شوم چې زما کارونه بل څوک نه ترسره کوي نو کوښښ مې وکړ. څلورم پوه شوم چې مرګ ختمي دی نو ځان ورته چمتو کړ. پنځم پوه شوم چې نیکي او بدي له منځه نه ځي او بیرته یې پایله ماته راګرځي نو ګناه او بدي مې پرېښودله. نو بزرګ ورته وویل چې دغه 5 اصول هر ورځ په خپل ذهن کې راته زده کوم نو په دې ډول زه به آرام او هوسا یم.